ډاکټر محمد اشرف غني په یو غږیز پیغام کې طالبانو ته وویل چې دا مهال د افغانانو تاریخ او مشترک هویت له بېلابېلو اړخونو تر برید لاندې دی او حاکمه ډله یې تر نورو ډېر زیانمن کوي. دغه په وینا طالبان هر هغه څه له منځه وړي چې د خلکو ملي ویاړ وي. په سلامونو مو ورکړی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره د AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. په ورته وخت کې هغه ټینګار وکړ چې د طالبانو کړنې په غلطه توګه پښتنو ته منسوب دي، په داسې حال کې چې دا ډله پښتنو سره هیڅ تړاو نه لري. غني طالبان یو توکمیز اقلیت ته منسوب کړي چې د ده په وینا ظالم بلل کیږي. د دوی هڅې چې په اشتباه پښتنو پسې منسوبېږي په دغه قوم هېڅ اړه نه لري. دوی یوازې پښتو وایي خو پښتو نه کوي، پښتو کول یې زده نه دي. دوی حتی د نجونو د زده کړو او کار مسله کې په پښتنو او نورو قومونو تهمت وایي چې ګویا دا بندیز د هغوی د کلتوري ارزښت له مخې لګېدلی دی. خفیه سازمان په حقیقت کې له ټولو ملي ارزښتونو سره د ضدیت تګلاره غوره کړې او نه منم یې په خپل رسمي سیاست اړولی دی. ډاکټر محمد اشرف غني د خپل پیغام په یوه برخه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو یادونه کړې او ویلي دي چې تر اوسه یوازې بشري مرستو د یو بشپړ بحران مخه نیولې ده. د ده په وینا تاریخ شاهد دی چې هیڅ قوم په سوال کولو ژوندی نه دی پاتې شوی. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.